نن سبا انصاف داسې کیږي. order فريقين ولا څه مسله ده ستاسو؟ جج صاحب د شلو کالو نه مونږ دغه ځمکه خورو. شل کاله خو زما یاد شي چې مونږ یې استعمالوو او تر اوسه چې دی نو مونږ ته چا څه نه دي ولي خانه تېر راغی په مونږ پسې بدماشان ناوستل مونږ یې وموښلو جي او چې دی مونږ ته یې وایي چې دا زمونږ ځای دی او دې ځای نه به وځئ نو مونږ تاسو ته پر یاد راوړی دی زما سره انتقال هم دی د خپلې ځمکې کاغذونه یې هم دي. راوړئ دا ولې نه ته د غریبانو نه جایدادونه قبضه کوې؟ دا ملک ستا د پلار دی؟ دا عدالت دی عدالت. ستا سره څه ثبوت شته؟ جج صاحب تا خو یو طرفه خبره واورېده زمونږ دا هم واوره که نه ما خو هم اوریجنل کاغذونه راوړي دي دا خو بوګس کاته ده. راکه کم دي راکه. دا جج صاحب دا زما سره اوریجنل پردونه دي او دا بله پاڼه واړه د ښکتې ځمکې هغه پرد په دې بله پاڼه کې دی. خان صاحب تاسو کېنئ ها پټوارخانې والا کاغذات خدا دي ته د ځان نه لګیایي په پردۍ ځمکه دې قبضه کړې ده. زما دا اوریجنل دي زه غریب سړی یم غلی کېنه جج زه یم که ته به ماته انصاف ښې. زه یې وښلی یم تا د ده سره ایله وخل ته کولو لاس خپې دې وله مات کړی وې. ناجایزه یې وکړه. جج صاحب دا د کوم ځای انصاف دی؟ دا د پاکستان انصاف دی که نه؟ دلته چې انصاف غواړي جمله دا ملک چې دی که نه نو دا غټو او زورورو خلکو له جوړ شوی دی په دې کې د غریبانانو هېڅ هم نشته. خان صاحبو که ستاسو خوښه چې دا فیصله سنا وکړمه وایه که وکړه فیصله وکړه. زه دا فیصله کوم چې دا ځمکه د دې خان وه د دې خان ده او د چې هغه پلار یې دې نشي اخیستی. جج صاحب ډېره زیاته مننه مهرباني. بسو؟